یو صحابي سره بل صحابي ته دوي وی اے د توري خزي زویا زمون په حق کې خدا ډیره وړه خبره اگر هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت نبی علیہ السلام راغوښته وی تا د جاهلیت خبرې نه دی پریخیله دا خو د جاهلیت خبرې دي هغه صحابي راغی او په ډاګه سملاستو وی زبا ال پاسم چې دغه کس راشي او زما د پاسه خپکی دی له پاسه هغه پورې زوز د زین نه پاسه ما دومره لوی ګناه کړی ما دومره لوی نن خو چې کینی نو لار موري ولا وکنزل رونه ولا وکنزل قبيلي ورلا وکنزل سپکه کړل یاد ساتي غیبت والو دا یو مجلس کې چې کینه او بلکې او د خلکو عزتونه لوټاوي په ټوله دنیا کې غټ سود په سودونه کې هغه د مسلمان د عزت سودا کول دي هغه د مسلمان د عزت سودا کول د مسلمان عزتونه ملوټه خسړې ځان جوړ کا خسړې ځان جوړ خسړې دا دی کنه چې چاته نقصان ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته جنتی صحابي را روان مونږ تهجد ډیر دی خپل ته غیبت وسره وکات شي ګرانه ده چې هغه تهجد بر ځون تهجد کم کوه خو پر دې غیبت مکوي دلته به تهجد کې او دلته به د جمعات په ګوټ کې کینی خنیکان خلق وي بیا به شروع کینه بیا چې طلبا کینی او د استاد غیبت کې الله اکبر وی راځي د استاد د غیبت ډیره مزه کوي چې طلبا کینی او د استاد غیبت شروع دی بیا یو عجیبه مزه ښه هذا ولا بیا ډیره غټه مزه ورکوي الله دې زموږ حفاظت وکړي دا ډیره لویه ګناه ده الله دې موږ ته د آخرت پیټي سپک کړي د آخرت پیټي ډیر درانه